له پاکستانه د افغانانو اجباري ایستل هغه موضوع ده چې هلته میشتو افغانانو ته یې ګڼې ستونزې راولاړې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې وخت یا ضرب الاجل ټاکلی چې دوی دې ووځي که نه په زوره به وایستل شي. د بخښنې نړیوال سازمان هم له پاکستانه غوښتي دي چې خپله دغه پریکړه لغوه کړي. اوس پوښتنې دا دي چې پاکستان د څه لپاره ورته کړنې ترسره کوي او د دې تر شا هدف څه کیدلی شي. سلامونه، وخت مو په خیر. زه بریالی ساحل یم او تاسې بدلون خپرونه ګورئ. په نننۍ خپرونه کې مې بلنه ورکړې قدرمنو میلمنو ته. په سټوډیو کې را سره د سیاسي چارو شنونکی عبدالرحیم حمید، همداراز ترڅنګ یې د سیاسي او نظامي چارو شنونکی محمد متین محمد خیل او له پاکستان څخه هم د سکایپ له لارې را سره افغان خبریال ظاهر بهان میلمانه دي. تاسې درې واړو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایي. ښه راغلاست. بهان صاحب، خپرونه له تاسې پیلومه. که په سر کې راته ووایې چې سبا هغه نیټه ده چې پاکستان ویلی دی چې که چیرې هغه افغانان چې هلته په میشت دي اسناد نه لري، که ونه وځي نو په زوره به وایستل شي. په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟ مننه له تاسو نه. سلامونه تاسو ته، تاسو ته افغانانو ته، همداشان تاسو درنو میلمنو ته، همدارنګه د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو ته وړاندې. زه تاسو په سوال دوه کې باید دا ووایم چې دا ځانګړی تاسو سره خبرې کوم دلته په پلازمینه اسلام آباد، پیښور، لاهور، کراچۍ دې ښارونو کې دا لړۍ د پولیسو لخوا ډېره چټکه سوې ده او د ښار په واټونو کې چک پوینټونه جوړ سوي دي او همداشان شپنیز عملیاتونه ترسره کېږي دا دوه درې ورځې. نو وضعیت خورا ډېر زیات کړکېچن ده او بلې خوا د پرون هم د ښاغلی بوګتي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بیا هم دا په ډاګه په صراحت سره په یو کنفرانس کې ویلي چې موږ په خپله وعده ټینګ ولاړ یو او هغه افغانان چې فاقد د اسنادو دي باید پاکستان پرېږدي او خپل هېواد ته ستانه شي. نو دلته بیا هم دلته یو ستونزه دلته دا ده چې دوی پولیس له یوې خوا چارواکي دا خبره کوي چې فاقد د اسنادو، اما له بلې خوا لیدل کېږي چې د پولیسو لخوا هغه کډوال هم ځورول کېږي چې قانوني اسناد یا ویزه پر لاس لري، هغه هم ځورول کېږي. څوک چې نه لري هغه هم ځورول کېږي. نه په ښځو رحم کوي، نه په ماشومانو رحم کوي. دغه پرون بیګا د یوه ساحه ده په نام د باریکا او یو ساحه ده د هلته ښځې او ماشومان له کوره بهر کړي وو او ورته ویل کېږي چې تاسې باید کورونه پرېږدئ او ولاړ شئ. دا په خپله ډېره یوه لویه جفا ده د افغانانو په وړاندې، ډېره یوه لویه ستونزه ده د افغانانو په وړاندې. حتی موږ په دې اند سره په دې اند یم چې موږ همدا شخصا زه په ایران هېواد مې شکر ویست هغه ظلم و ستم چې همدول ځانګړی افغان کډوالو دلته روان شوی ده، په هېڅ هېواد کې به دا حالت نه وي. نو هیله من یم چې دا پروسه په خیر سره تېره شي، داسې نه چې خدای مو کړه افغان کډوال ټول وباسي او ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ شي. او بله خبره دا چې افغانستان کې هم هوا سړه ده، هغه افغانان چې دلته اوسېږي ځانګړی تاسو فکر وکړئ چې دلته هم د ګڼو ستونزو سره هلته مثل لاړ شي هېڅ شی نه لري، نه سرپناه لري، نه هغه شی لري چې پخپله کورونه یې ټول خرڅ کړي دي، ژوند یې ټول خرڅ کړی ده. نو دا خپله یوه ستونزه ده چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. نو هیلهمند یم چې په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت بیا هم یو تقریب دا یوه ورځ پاتې ده د پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وکړي تر هغو پورې چې تر یو حده د افغان کډوالو ستونزې هوارې شي. بهان صاحب، اوس خو دا هم دومره اسانه خبره نه ده. دومره ډېر افغانان چې هلته میشت دي په یو ځل دا د پاکستان په زوره ایستل دا هم
ناشونې خبره ده. اوس پوښتنه دلته دا تاسو په خپلو خبرو کې وویله چې هغه کسان چې اسناد لري هم ځورول کیږي، هغه چې نه لري خو هغه خو بیخي. اوس ستاسې له نظره په خپله پاکستان د څه په لټه کې ده او د دې کارونو تر شا هدف څه ده؟ دلته سیاسي اړخونه هم لري. سیاسي اړخونه یې دا دي چې پاکستان هېواد په دې هڅه کې چې د نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو څخه مالي مرستې ترلاسه کړي، دا یو بود د خبرې ده. بل بود د خبرې دا ده چې پاکستان هېواد غواړي چې د افغانستان اسلامي امارات د دوی په هغه ځایي طالبان چې ورته وایي په هغو باندې فشار راوړي چې وګوري چې دوی د افغانستان اسلامي امارات په دوی فشار راوړي. نو دا یې بل اړخ ده. نو سیاسي اړخونه یې ډېر دي. نو زیاتره هغه بود ډېر دوی ته اړین دا ده چې دوی غواړي چې د نړیوالې ټولنې او همداشان د ملګرو ملتونو نه مرستې ترلاسه کړي تر هغو پورې چې دوی ته تاسو په خپله جواب ده چې پاکستان همدوس ځانګړی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. نو دوی هڅه کوي چې له هر لارې شونې لارې نه دوی ګټې ترلاسه کړي او ګټه پورته کړي. ډېره زیاته مننه بهان صاحب. بیرته درته راګرځم. محمد خیل صاحب، لکه څرنګه چې بهان صاحب هم وویله چې دوی هم د دوی د دغه کارونو نه یو هدف سیاسي موضوعات دي چې هغه هم ورته اشاره وکړه. ستاسې له نظره پاکستان په خپله دا حق لري چې د دې دپاره چې د نړیوالې ټولنې نه یا هم هغه خپلې کومې داخلي کوم ناامنۍ چې دی هغه په افغانستان باندې ور واچوي یا هم ځینې نور اهداف لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ساحل صاحب سلامونه تاسو ته، حمید صاحب ته، بهان صاحب ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او د افغانستان غیور ملت ته. علیکم السلام. ګورئ زه دغه په څو بخشو کې درته څېړم دا موضوع. یو دا چې ګورئ دا خو هر چا ته دا سوال ده چې یعنې څنګه د شهباز شریف په وخت کې، څنګه د عمران خان په وخت کې دغه چې دایمي حکومتداران وه، څنګه دې موضوع ته فکر نه ده سوی په اوس کې انور الحق کاکړ چې موقت صدر اعظم ده، دی دې خبرې ته لمن وهي. دلته خپله یو سوال ده. اول به انور الحق کاکړ ته معرفي کوم چې دی د خپل د سیاسي علومو او د حقوقو د سیاسي علومو د درس دپاره په افغاني پاسپورټ باندې تللی د لندن ته. درس یې هلته ویلی، 10 کاله د افغانانو پیسې اخیستې دي، خپل درس یې پې ویلی، خپل مکتب ورته پې ویلی ده. انور الحق کاکړ او د ده داخله وزیر اوس په داسې یو انزوا کې پراته دي چې یو خواته نیم پارلمان د ایالاتو ملغا کړی ده، لغوه کړی ده. اوس نه انتخابات کولی سي، نه د انتخابات پیسې لري. دلته دا خلک دوچار د مشکل دي. څه باید وسي په دوچاري د مشکل کې؟ در حال چې مطابق د اساسي قانون د خپل پاکستان موقت حکومت دا د مهاجرو په مورد کې یا اساسي کارو کې مداخله حق نه لري. دوی صرفا د انتخاباتو د دایرولو دپاره تعیین سوي دي. اوس کې نه دوی انتخابات کولی سي، یو دې خواته پارلمان لغوه کړی، دوه بلې خوا د دوی د مات ګډ اقتصاد دې ته زمینه نه مساعدېږي چې انتخابات پرې باندې سر ته ورسي. نو ځکه څه باید وکړو؟ افغانان باید هغه کو د جهان او د خپله د پاکستان د خلکو دغوی توجه څه رقم د افغانستان حکومت ته واړوي یا څه رقم یې له ځانه بچ کړي. دا په سیاست کې یو رکن شته، اکثره وختو کې تیاره راغورځوي چې ټول اذهان هماغو خواته متوجه شي. اوس دلته مهاجر په 3 بخشو تقسیم کړي دي. هغه مهاجر چې هلته سرمایه ګزاران دي، سرمایې لري، هغوی ته څه نه وایي. متوسط مهاجر ته څه نه وایي. هغه فقیر بیچاره مهاجر چې هلته لړۍ ګرځوي، دوکانونه لري، دا یې پسې هغه کړي دي راخیستي. ګورئ وایي موږ هغه مهاجر باسو چې هغه اسناد ولري. تاسو پوهېږئ په قوانین د مهاجرت کې هر څوک چې له خپل هېواد نه بل هېواد ته ور واوښته هغه مهاجر څه. نو چې تا اسناد نه ورکوي خو تا اسناد نه ورکوي، دا خو تا وظیفه ده چې ته ورته اسناد ورکوي. اوس راځو په 6 عضو کې د ملګرو ملتونو د سازمانونو یو پکې د مهاجرت سازمان ده. دغه د مهاجرت سازمان چې ده دغه هیڅ غږ نه راباسي، ځکه دا تر تاثیر لاندې ده. پاکستان د امریکا او د انګلیس مشر زوی ده. نو که چېرته دی په بین الملل کې غږ وباسي، دلته هم دته سوال پیدا کېږي که نه څنګه ته غږ نه باسې؟ مهاجر ویستل د یو مملکت نه دا په کوم قانون ده؟ بل
یوازې خندل موضوع نشي حل کولی دا ډېره جدي ده ګورئ پیسې ترې اخلې همدوس مهاجرین چغې وایي بي بي سي تاسو واورئ نور میډیا واورئ پیسې ترې نه اخلئ مال د څاروي ورته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته راوړي بلې خونه د کوم بندر چې د افغانستان د پاکستان ترمنځ دا کله دومره ظرفیت لري چې ته په هغه کې 3 میلیونه انسانان یو دم په یو ورځ باندې راوباسې دا یو غلطه پالیسي ده یو غلطه ستراتیژي ده لکه څنګه چې دوی په دې ټول د اویا کالو کې همدغه ستراتیژیګانې بازي یعنې دا کار به دوی وي که جدي دي او که نه دا د فشار یوه آله ده محمد خیل صاحب ګورئ دا که په دوی وغواړي په افغانستان باندې یو د آله فشار په صفت استفاده وکړي دا امکان پذیره نه ده موږ د چار د مشکل د اقتصادي له پخوا نه یو چې هغه مشکل موږ ته امریکا جوړ کړی افغانستان باندې نه هدف مې نورو هېوادونه دي دا چې هغوی نه امتیاز واخلي هغه مرستې بیرته له دوی سره خو د دوی هغه سنګشانده په دغه باندې ده زه اوس دا وایم چې هغه افغانان چې سابق به یې چیغې ویلې چې لر و بر پښتون اوس دغه لر خو بر خو له کوره راباسي دا لره ته خو مظاهره وکړه ته ورته دغه د انساني حقوقو یې ورکوي انساني حقوقو دپاره خو ته کولی شې یو مظاهره غږ خو دې پورته کړه دا خبره ده چې تاسو ټول یو یاستئ ګورئ انګلیس کله چې اویا څلور اویا کاله مخکې په اشغالي ځمکه کې فلسطین جوړ کړ اخواته یې پاکستان جوړ کړ ګورئ برخورد د دواړو یو شی ده هغه فلسطینیانو ته وایي تاسو ووځئ له غزې نه په دغه وخت کې او دوی مهاجر ته وایي تاسو له پاکستان ووځئ چیرته ووځي یو به دغه موسم د وتلو ده آیا تاسو نه پوهېږئ دا کډوال چې وځي ټول د موټر په سر باندې په دغه یخ ژمي کې تاسو انساني حقوقو ته د خلکو احترام لرئ که نه لرئ تاسو دا بشر ګورئ که نه ګورئ بیا څه رقم د په سر د نوم کې اسلام راغلی ده او دا عمل د ګورئ تا د اسرائیل ولاکه ذره فرق لري ذره اوس اصلي خبره دا ده چې موږ په یو دوچار د مشکلې بین المللي ګورئ جنګ په نړۍ کې د شورای امنیت له خوا روان ده 2-3-5 هیوادونه دي دوه یې سلا ورکوي دوه یې مقابل کې جنګ کوي دغه جنګ په نړۍ کې دا شفتګي په نړۍ کې دا خو د شورای امنیت راچولی ده اخواته چې د سرمنشي د ملل متحد چیغې وهي په رافه کې چې دغلته ورباند وکړي څوک خبره نه مني هلته چې روسیان ورځي هلته پیشنویس ورته وړاندې کوي چې ورباندې وسي موقتا نن هغه غږ پورته کړ د جرایم د حق محکمې چې کوم ځای چې محاصره سي له نظامي اړخ نه او هغه باندې اوبه برقطع سي دا جنایت جنګي ده نن یې غږ پورته کړ نن 22مه ورځ ده 23مه ورځ ته دا مخکې چېرته وې بنان دا ټول اوس یو خبره کوم سهیل صاحب بله دغه شورای تا به ما اورېدلي شورای امنیت او ملل متحد چیغې وایي چې هېڅ دولت د په زور نه راځي هر دولت د انتخاباتو د هغه له راسي ته چا تعیین کړی چې ته دا 5 هېوادونه دایمي استازي د ملل متحد دایمي ولې څه امکانات لري چې دایمي خو تا کې د انتخابات وسي اوس فرانسه دا حق لري چې په هغه کې اوسېږي له کوم لحاظ حق لري ګورئ له سره دا تعداد غواړي چې اصلاح سي که نه دغسې یوه شفتګي چې دغه د شورای امنیت هېوادو اچولې ده یو سازمان یې پکې د مهاجرت ده چې هغه هم چپه خوله ناست ده نه غږ باسي نه بل ډېره زیاته مننه محمد خیل صاحب بیرته ورته راګرځم حمید صاحب تاسو ته راځم د افغانستان موضوعاتو کې ډېری هېوادونو په کورنیو چارو کې مداخله کوله یو له هغو هېوادونو نه که موږ وګورو پاکستان هم و دلته ځینې موضوعات چې هغه دوی چې ورته ګوته نیوله یا نړیوال چې ورته ګوته نیسي هغوی وایي چې دلته بشري حقونه نقض شوي دي تر پښو لاندې شوي چې په هغې کې پاکستان هم و زموږ ګاونډي هېوادونه هغوی هم همدې ټکي ته ډېره اشاره کوله اوس راځو دې ته اوس دوی ولې دغه د بشر حقونو ته پام نه کوي ولې له افغانانو سره د مور میره چلن کیږي او ولې په دې لټه کې دي چې په یو نه یو ډول هغه افغانان چې هلته میشت دي چې د پاکستان ډېری هغه اقتصادي چارې چې دي په همدوی باندې روانې دي د پاکستان ډېری کارونه چې دي همدوی مخته وړي په ډېرو سختو شرایطو کې هلته پاتې دي دوی ولې اوس د بشر د حقونو په نوم باندې یو شی نه پېژني بسم الله الرحمن الرحیم ساحل صاحب محترم تاسو ته بیا محمدجي صاحب ته او همدارنګه بهان صاحب ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم وګورئ ساحل صاحب زه د یو افغان په صفت باندې ځان ته دا اجازه نه ورکوم چې ووایم چې مهاجر د پاکستان کې پاتې شي او دا هم منطقي نه ده چې موږ ووایو چې دوی د هلته د دوی اقتصاد په مخ ته یوسي او دوی سره د همکاري وکړي او هلته د ډېر ژوند وکړي زما اساسي هدف دا ده چې که د بشري حقونو خبره شي
خو د بشري حقوقو په حساب باندې خو اصلا هغه د اول نه د اول د انقلاب نه چې مهاجرین پاکستان ته تللي دي هلته عودت کړی دوی حقوق نه دي مراعات شوي د پښو لاندې شوي بناً اساسي خبره دا ده که چیرته دوی واقعیت هم د نړیوالو نه او نړیوالو خیریه سازمانونو نه د هغه تمه لنډه شوې وي لکه مخکې چې هم دغسې توافق به وشو بیا به دوی ته پیسې ورکړي ډېرې اندازې پورې بیا به یو څه دغه مسله یې سره غلې کړه اوس که رښتیا هم سبا ته دغه پروسه بیخي عملا شروع کېږي دغه اخراجېږي افغانان نو موږ تاسې دولت ته مرکزي دولت ته او اسلامي امارت ته څه پکار دي دوی خپل منځ کې بعض وزیرانو سره غونډه نیولې ده او یو کمیسیون یې هم جوړ کړی دی د دې دپاره زه فکر کوم چې موږ تاسو ته لازمه دا ده چې په ننه د افغانستان کې باید 3 پروګرامه د لاس لاندې ولرو د فعلا دپاره لنډمهالي منځمهالي او اوږدمهالي په لنډ مهال کې اسلامي امارت ته پکار دا ده چې دغه 1.5 میلیون په خواوشاو کې څومره مهاجر راځي دوی خپله ویلي دي چې موږ یو خو دغه رسمي بنادر دي چې د تورخم او د بولدک او د غلام خان دغو نه به راشي او یو څو لارې نوره داسې فرعي دي چې هغه هم غواړي چې دوی هغه دروازې هم ورته خلاصې کړي او داخل د افغانستان ته راشي نو بناً اسلامي امارت ته چون منابع نشته امکانات نشته اول باید دوی نړیوالو خیریه نهادونو سره په ډېره ښې ډیپلوماتیکې ژبې باندې دا مسایل مطرح کړي چې موږ یې مدیریت کوو د خپلو مهاجرو چې راځي موږ یې مدیریت کوو ټول پروګرامونه ورته سموو تاسې په دې مالي چارو کې موږ سره مرسته وکړئ څنګه اول په لنډمهاله کې ورته پکار ده چې هماغلته سرحداتو کې په هماغه بانډو کې دوی ورته کمپونه جوړ کړي کمپونه ورته جوړ کړي څوک چې راځي حد اقل هغه د لارې کرایه او هغه اولویه کوم ضرورتونه چې دي هغه باید یو څه مخته سره بوځي او تر څنګ یې باید په ډېر شدید شکل سره دوی هغه شي بررسي شي چې د کوم ځای ده د کومې منطقې ده د کوم ولایت ده د کومې ژبې ده د کوم مذهب ده دغه شیان ډېر مهم دي موږ تاسو ته ځکه را روان خو دي راځي که چېرته موږ دغه ومنو چې یاره نو 100% دوی هلته خشونت نه کار اخلي یا په زور یا په رضا موږ مهاجر راوباسي موږ باید دلته تدابیر خپل دولت او خپل ملت د مکلفیت لري چې دا ورته ونیسي منځمهال کې باید د افغانستان دولت دغه کوشش وکړي چې دوی ته شغل پیدا کړي کاري وظیفه ورته پیدا کړي ځکه چې دا یو ډېر زیاته کتله ده د بشري قوت ته دا 10,000 15,000 نفر نه دي دا ورته پیدا کړي تر څو دوی وکولی شي دغه خپله نفقه د کور دننه وګټي ځان ته چون دا هم یوه اقتصادي معضله ده او داسې اسانه نه ده خو بیا هم اسلامي امارت د دوی نخبګان او فعالین د دې ظرفیت لري زما فکر که چېرته په منظمو برنامو باندې کار وکړي د نړیوال نهادو سره په څنګ کې نو کولی شي اوږدمهال کې لکه څنګه چې ویل کېږي مخکې هم څو وار یاده شوې ده چې د قوشتپې بعضې ځمکې دوی ته په نظر کې نیول شوي دي وګورئ موږ تاسو داسې فکر کوو چې که د قوشتپه داسې اور کړی دسترخوان دی هغه فعلا د هغو مهاجرو دپاره چې راځي هغه هېڅ په درد نه خوري ځکه چې هلته تر اوسه نه هغه پټی جوړ شوی نه هغه ویالې کیندل شوي نه کانالونه جوړ شوي دوی هغه مهاجر دا وایي چې زه د دې هفتې نه بلې هفتې ته چې د خوراک نه لرم دا څنګه وکړم په داخل د افغانستان کې پوښتنه هم همدا ده آیا دلته دومره امکانات شته دي حمید صاحب اوس په یو وار که دومره فرض مثال اور خو پاکستان دا کار نشي کولی ځکه سبا یې هغه وروستۍ نیټه پوره کېږي او دوی هم داسې په دې باندې نشي توانېدلی چې دا ټول هغه کسان چې هلته دي یا اسناد نه لري یا یې لري هغه بیرته افغانستان ته راوشړي دې امکان هم نشته خو فرض مثال که چیرې دا ټول دلته راځي دلته دونه امکانات موږ لرو وګورئ د مخکې وختو کې هم داسې ډېرې مسلې شوي دي چې دوی ورسره خشونت کړی دی د مهاجرینو سره افغان مهاجرینو سره ولې بیا به نړیوالو دوی ته یوه اندازه پیسې ورته اختصاص کړلې یوه اندازه هغه به یې ورکړی نو موږ د نړیوالو نه اول قدم کې دا هیله لرو دویم قدم کې د افغان ملت په صفت د ځوانانو په صفت د اسلامي امارات نه دا هیله لرو نړیوال د راشي د په ځای چې دوی ته پیسې ورکوي چې تر څو هلته مهاجر پاتې شي دوی ته د نه ورکوي راد شي موږ ته په داخل کې هماغه پیسې چې دوی ته ځانګړې کولې مخکې وخت کې هغه د موږ ته راکړي اسلامي امارات په منظم شکل باندې مدیریت کړي تر څو د فساد نه دغه پروسه لرې پاتې شي نو موږ تاسو کولی شو چې تر ډېره حده پورې مشکلات به وي ډېر مشکلات به وي خو ولې بیا هم کولی شو دا څو اړخیزه ګټې لري مهاجرین چې تو افغانستان ته راشي موږ دلته ښه مدیریت کو ځای په ځای کو دا موږ تاسو په هر بخش باندې تاثیر لري ډېره زیاته مننه حمید صاحب بهان صاحب بیرته تاسو ته راځم
که چیرې ووایې چې هلته هغه افغانان چې هلته نیول کېږي شکنجه کېږي د هغوی د وضعیت په اړه باندې هغوی په څه حال کې دي څه وضعیت لري په دې اړه باندې هم که لږ معلومات راته راکړئ. مننه. تقریبا د پلازمینې اسلام آباد په هندۍ کې ځانګړی په لسګونه افغان کډوال په تېرو څو ورځو کې جیلونو ته اچول شوي دي چې په هغې کې ښځې او ماشومان هم شتون لري. له بده مرغه په هغه کې داسې کسان هم شتون لري چې له پښو غورځېدلي سپین ږیري خلک دي، هغه هم پراته دي په شتون لري. نو دلته رحم سلل د رحم نشته، وجود نه لري. نو دلته هېڅ چا خپل غږ پورته نه کړ. حتی داسې 14 کلن 15 کلن ماشومان ما خپلو سترګو ولیدل. پرون زه د کارمل یوه افغانه ده چې دلته تللی وم، داسې مونږ یو خبریال راته نیولی و، د هغه لپاره تللی وم. هلته ما چې دغه حالت ولید او وضعیت مې ولید، یعنې هر سړی چې هغه حالت وویني له سترګو نه به یې اوښکې را روانې شي چې د یو 15 کلن 14 کلن په پښو کې او په لاسونو کې ګولچکونه او زنځیرونه پراته دي. آیا هغه څه ګناه کړې ده؟ کوم قتل یې کړی دی چې هغه په داسې حالت ګرفتاره ده؟ ولې چې ویزا یې ایکسپایر شوې ده، ویزې ته یې اپلای هم کړی ده مګر بیا هم ځورول کېږي. هېڅوک نشته د افغانستان خلک دلته چې ځانګړي دي، دلته اصلا داسې فکر کېږي چې بې چښتنه دي، اصلا چښتن نه لري، اصلا څوک په غم کې نه دي. هر واټ کې نیول کېږي، وهل کېږي، ډبول کېږي. څو وخته مخکې تاسو کټ په یاد ده چې 3 تنو ځوانانو جسدونه دلته یا په کاسه قداني کې پیدا شوي، بل یې د روډ پیدا شوي، بل یې په شفخانه کې پیدا شوي. دا وروسته له هغې دا پیدا شوي دي جسدونه د پولیسو لخوا نیول شوي دي، پس له هغې بیا جسدونه پیدا شوي. ولې چې هغه پورته نه کړي؟ حتی په نورو هېوادونو کې یو کس هغه وګړی دغه هېواد چې لږ صدمه وویني دنیا پرې خبرېږي. اما د افغان کډوالو بدبخته بیچاره کړېدلی ملت هلته پروت ده، هره ورځ ځورول کېږي، هره ورځ ځورول کېږي، روحي ستونزې ورته پیدا شي. نو بدبختانه هېڅ چا یې غږ ونه اوري. او دا لړۍ بدبختانه تر اوسه تر ځانګړې هم روانه ده او د 3 ورځو کې چټکه شوې ده. تقریبا دغه 2 هفته کې تقریبا 15,000 هغه راپورونه چې زه لرم. بهان صاحب حتما په دا وهلو ټکولو کې خو به داسې افغانان هم وي چې هغوی ټپیان شوي هم وي. په دې اړه باندې که لږ ووایي. پوه نه شوم چې تاسو په سوال کې تکرار کړئ به که نه غواړم. ما دا ویلې مالې په خپله د افغانان چې هلته شکنجه کېږي حتما ټپیان به هم پکې وي چې په وهلو ډبولو په جریان کې دوی زخمي شوي یا ټپیان شوي. په دې اړه باندې هم که لږ وضاحت راکړئ. همدغه تاسو ته وایم ساحل صاحب، همدغه خبر تاسو ته کوم چې تقریبا یوه میاشت مخکې 3 تنه افغان کډوال نیول شوي وو. هغه د یو تنې د روډ په سر واټ په سر پیدا شوي جسد، بل یې په کاسه قداني کې پیدا شوی، بل یې هم په شفاخانه کې پیدا شوی. دا وروسته له هغې نیول شوي د پولیسو لخوا هلته اچول شوي. باور په خدای اوس دا پرون بله ورځ زه هم دغه ټانې ته چې د کارمل ټانه ده هلته تللی یم، داسې خلکې مې ولیدل چې اصلا په لاره تللی نه شي. آیا چیرې رحم چیرې؟ دا سمه ده، د افغانستان حکومت به نړیوال باندې جواب نه وایي. تاسو مسلمان یې، تاسو ګاونډی هېواد دی، ولې داسې حالت پېښ دی؟ تر څو پورې به داسې نورې هېوادونه کې یو ګاونډی بل ګاونډي ته اصلا د ویزې رژیم هلته نشته، د ویزې تګ راتګ کېږي. اما دلته در علاوه دې چې ویزا په ځل یې ویزه ده، نو بیا هم دلته ځورول کېږي، هغې ته جیلونو ته اچول کېږي، محاکمو ته ورپېژندل کېږي. او بله خبره، هغه خبر چې څو وخته مخکې د رسنیو لخوا دا خپاره شو، د پاکستان د رسنیو لخوا چې ګواکې د پاکستان حکومت ځینې مرکزونه ډیپورټ لپاره چمتو کړي دي چې هغه افغان کډوال چې جیل کې به نه اچول کېږي، هلته به د مرکزونو ته وړل کېږي او پس هغوی ډیپورټ کېږي. دا خبره زه په کلکه ردوم. دا خبره اصلا نشته، داسې مرکزونه اصلا شتون نه لري. دوی خپله ځان ته چینیسي کړی. په دې وضعیت د اقتصادي خپله پاکستان کې خرابه ده، نو تا د دونه لږ موده کې د مرکزونه چېرته جوړ کړو؟ نه، دا خبره غلطه ده. د افغان کډوال چې نیول کېږي تانې ته جیل ته اچول کېږي، حتی
حتی نور ګټې ترې پورته کړي، محاکمې ته ورپېژندل کېږي، بیا محاکمې جریمه کېږي، وروسته له جریمې جیل ته له جیله بیا پاسه ګټې پورته. دا جفا نه ده د افغان کډوالو په وړاندې؟ بهان صاحب یو بل ځینې خبرونه داسې هم ښکته پورته کېږي چې د دې تر څنګ چې هلته هغه ملکیتونه چې دي هغه هم مصادره کېږي. دا هم ویل کېږي چې هغه افغانان چې له پاکستان نه راویستل کېږي له 50,000 نه ډېر پیسې هم نشي لیږدولی له ځانه سره. دغه خبره څومره رښتیا ده؟ په دې اړه باندې ووایئ. بیخي ساحل صاحب تاسو حقیقت ویلی، دا حقیقت لري. دا پرون بله ورځ موږ ته یوه خبر راورسېد چې هغه افغان کډوال چې له کلونو راپدې په خیبر پښتونخوا کې پراته دي او تجارت کوي، دوکانونه لري، هټۍ لري، هغه خلک دوکانونه یې بند سوي دي، دوکانونه یې مورلک سوي دي او تر امرستاني پورې ورته پیسې ورکوي. او بله خبر دا چې د پاکستان حکومت وروستۍ کې اعلان وکړی چې حتی دا بنده کنفرانس کې چې د مفتي د کورنیو چارو وزیر ده هغه دا اعلان وکړی چې هر هغه افغان وګړی چې له پاکستان ویستل کېږي ځي افغانستان ته، هغه یوازې 50,000 افغانۍ معادلې تقریبا 1.5 لک داري کې دي، دا صرف ځان سره ایستلی شي او بس. یعنې نور اصلا نه پیسې لیږلی شي نه اجازه لري. نو دا هم دا خبره حقیقت ده. بل در حال چې دلته افغانانو تجارت شروع کړی ده، تجارتونه لري، یعنې هغه 50,000 یا 50,000 کلدار یا 50,000 افغانۍ خو نه دي، هغه ډېرې پیسې دي. نو هغه پیسې څه کار؟ آیا دوی ته یې وبخي؟ نه. حتی دې هم شاید یم چې د پلازمېنې اسلام آباد په څنډو کې هغه افغان کډوال چې له کلونو راپدې خوا له 10 15 کاله 25 کاله راته پراته دي، د هغو د کورونه وران شول. ولې چا ځواب ونه دی؟ ولې ټول خلک په دې سترګې پټې کړې؟ ولې نړیوال په دې هکله نه غږېږي؟ ولې ماشومان د باندې درې وراوځي د باندې بلدوزر پرې وهي کورنۍ چپه کوي؟ هغه تاسو فکر نه وایي دا په یخه وکه ماشومان چېرته د ښځې چېرته لاړې شي؟ تر څو پورې دلته چې هر سړی چې داسې هر سړی چې دا حالت وګوري زړه نه یعنې چې زړه یې تېږي مې ورته زړه یې تېږي. دا داسې ملت سره ما ویل چې د افغانستان ملت بې چښتنه ده. ډېره زیاته مننه بهان صاحب. کور ودان محمد خیل صاحب بیرته تاسو ته راځم. اوس دلته په خپله څومره امکانات موجود دي؟ فرض مثال ټول خو فکر نه کوم که لکه مخکې چې یادونه وکړه پاکستان په دې وتوانېږي چې دومره ډېر کوم افغانان چې هلته دي هغوی راوشړي، خو هغه کسان چې دلته راځي د هغوی دپاره باید څه چمتووالی ونیول شي؟ د هغوی دپاره استوګنځایونو ته اړتیا پېښېږي، د کار زمینه ده، په دې برخه کې باید اسلامي امارت څه وکړي؟ ګورئ سهیل صاحب، دلته خو یو کمیسیون په سطحه د رهبرۍ د امارت اسلامي ورته تعیین کړی ده. بله. نو زه امیدواره یم چې دغه د مهاجرینو د وزارت سره همغږی کار خپل مخې ته بوځي. په اوس کې د مهاجرینو لپاره فقط یو سرپناه پکاره ده، هغه څه رقم چې په تودو ولایتو کې ژمی هم راغی، اوس دلته هوا سړه شوې ده. د دې امکانات ګرچې ما مخکې واورېدل یو د ملګرو ملتونو سازمان خو نه ښیم، دا خو شخصي سازمان ده، خو هېوادو ویلي دي چې 15 میلیونه یورو به د دوی سره کومک وکړي. لکه مخکې چې حمید صاحب ویلې دغه هېوادونه چې د مهاجرینو سره کومک کوي کېدای شي چې هغه دغه کمیسیون چې ټاکل شوی دی د دې سره کومک وکړي، د دوی دپاره یو زمینه د دفتن د استوګنې ځای ورته برابر شي، د دوی خوراک او څښاک ورته برابر شي. بیا وروسته کېدای شي چې د کار زمینه ورته، ځکه دا ټول کارګر خلک دي. دوی پاکستان کې داسې نه وو چې پاکستان په حکومت باندې یو بوج وه، د دوی له وایي نه د پاکستان حکومت چلېده. خو په ټولو کې به دغه افغانان ډېره یو سخته عقده د پاکستان په مقابل کې واخلي، ځکه چې د یو چا نه چې مال هم اخلي، پیسې هم ترې اخلي، څاروي هم ترې نه ورپرېږدي، دا به ډېره سخته عقده مند خلک وي. اوس که دا مرستې فرض مثال تاسو مخکې چې یادونه وکړه، دغه مرستې چې کېږي له دغو افغانانو سره له دغو مهاجرینو سره، که دا لکه د پخوا په څېر هغه انجیوګانې یا خپل کسان دلته ګمارل کېږي او دوی ته دغه مرستې رسول کېږي، نو دا به څه ګټه ولري؟ ګورئ دلته امارت اسلامي د دوی له هماغه کړنو نه مخکې نه پوه دي. ځکه تاسې ولید زه یو مثال درته سهیل صاحب در کوم، دغه جهان چیغې وهلې، د ملګرو ملتونو چیغې وهلې چې
په افغانستان کې د ښځو حقوق نقض شوي دي، خو تاسې په فلسطین کې وینئ چې ښځې له حقوق سره ژوندۍ ښخېږي، اولادونه یې ژوندي ښخېږي، هېڅ وخت کې هلته د حقوق بشر خبره نه پورته کېږي. بناً امارت اسلامي د دوی په آخري چالو باندې پوه ده، ځکه یې کمیسیون ورته کړی که 1 روپۍ مصرفېږي د دې کمیسیون د څار لاندې به مصرفېږي، هېڅ وخت به نور حیفمان نه کړي، ځکه دنیا همدا اوس چې دغه هر چېرته یو مشکل تاسې وینئ دا ملل متحده اچوي، ځکه چې دوی په منځ کې د هغه نه یو څه پیسې واخلي، د خپل مصارف ترې نه وکړي، د ولایتي مصارف ترې نه وکړي، د شعباتو د موټرو مصرفونه، دوی کوشش کوي چې په یو رقم یو تشنج یو ځای کې واچوي. خو اسلامي امارات پرې پوه ده چې که چېرته مهاجر بېرته راځي افغانستان ته دوی به بیا انجوګانې دا خبرې نشي کېدلی، دا به ټول د دغه کمیسیون د څار لاندې هر روپۍ مصرفوي چې د دوی نه هغه نه کې دوی نشي کولی سر بخوده نور هغه انجو بازي او هغه د سابق چې تا لیدلی هغه به نور د وطن کې نه، ځکه بیخ د دوی موږ ته معلوم چې دا څوک دي. ګورئ اولې شورای امنیت په 1946 کال کې په یو کلیسا کې دایر شوی ده، اوله جلسه یې په کلیسا کې په نوم د ویست. ته نه فکر وکړه هغه د مسلمانانو څه غم کوي، ولې په شورای امنیت کې د مسلمانانو یو قوي دولت نسته ده. بنا نور دا خبرې کلیشې وي دا نور نه چلیږي، ځکه چې موږ عملا وینو په افغانستان کې فشار واچو حقوق د ښځې حقوق د هلته ښځې مړې کېږي، 2,000 نفر ماشومان مړه کېږي، ښځې مړې کېږي، څوک یې غږ پورته کوي؟ بنا دا خوشي محمد خیل صاحب همدا پاکستان چې ما تاسو ته یاد کړم داسې که موږ بل طرف ته اشاره وکړو زموږ بل ګاونډی ایران دوی په خپله د بشر د حقونو د ښځو د حقونو ډېره دا موضوع ته لمن وهي، په هر مجلس هر کنفرانس هر ناستې کې همدې ته اشاره کېږي چې مثلا په افغانستان کې د ښځو حقونه د بشر حقونه نقض شوي دي تر پښو لاندې کېږي. اوس که موږ وګورو په خپله ماشومان حتی مېرمنې چې دي هغه شکنجه کېږي، وهل کېږي، ډبول کېږي، اوس په خپله دوی دغه ټکي ته ولې پام نه کوي؟ پوښتنه دا ده. ګورئ دوی ټول ناقضین د حقوق بشر د خپله ولې موخې لري د خپل د اهدافو دپاره خپل د موخو دپاره هر رقم د هغه خبره راپیاد شوه د بېنظیر بوتو په یو کتاب کې لیکلي دي په نوم د شرق جلکۍ یا د دختر شرق په کې لیکلي وایي چې د پاکستان سیاسیون چې کله د دوی شخصي ګټې هېڅ هغه ته د هغه واداره نه دي، فقط چې هر څه ووایي دوی کوي. لکه دا اوس کې دا مهاجر وګوره، اوس دوی څه ته تا ته تکلیف در رسولی دا مهاجرو؟ آیا موږ له دې نه جنجال نه بیا خلاصېږو چې ته به وایې د افغانستان نه ماته خطر نشته؟ ټي ټي پي بیا به د موږ په اوږو خو نه راچوي، مهاجر خو دې راوویسته، نور موږ بېغمه یو. ګورئ دوی موخې لري، دوی اهداف لري، کوم ځای چې د دوی اهداف لاس ته راسي بس دوست دي چې لاس ته رانغله دښمن دی ده، خلاص دا معلومداره خبره ده. هیڅ کنوانسیون د ملل متحده هیڅ قانون ته دوی غاړه نه ږدي، دوی خپله لویترین ناقضین په راس کې جو بایډن ده چې زه د اسرائیل ته څنګه کینی او وایي چې ټوله دنیا دې وګوري زه د ده طرفدار یم. د چی شي طرفدار یې؟ خلک په خپل کور کې وژل شوي د ده طرفدار یې، خلک ټول خاورو لاندې کېږي د ده طرفدار یې. نو ته خو د دې دپاره تا اوله ماده دا ده چې ته د هیوادو ته باندې که جنجال و هغه به حل کوې، حتی تر دې چې ملګري ملتونه به په حافظ صلح ورلیږي هغه ته. اوس ته نسې کولی چې د اسرائیل او د فلسطین تر منځ یو قوه ورولېږي په نوم د حافظ د صلح. نه، ته جنګ غواړې. ته په اوکراین کې امریکا او انګلیس او د فرانسه یو خواته دي، مقابل چین او روسیه ده، خپل منځو کې تشنج اچولی د خلک وژني، نه هلته حقوق بشر شته، نه هلته قانون شته، نه چېرته چې تاسې ګټې موخې هماغه تطبیقوئ. بسم الله الله. دا د افغانستان خلک ښه په دې پوه شوي دي. نو ځکه یې مخکې له دې نه ایته یې سوال په مورد کې کمیسیون ټاکلی ده چې دلته که 1 روپۍ مصرفېږي د کمیسیون د هیئت د نظر لاندې به مصرفېږي. ډېره زیاته مننه حمید صاحب، تاسو ته راځم. نړۍ ولې چپ ده؟ په ځانګړې توګه که موږ وګورو 50 اسلامي هیوادونه دي، دوی ولې چپ دي؟ دوی ولې څه نه وایي؟ وګورئ ساحل صاحب د محمد خیل صاحب خبرو په تایید باندې په نړیوال سیاست کې په نړیوالو اړیکو کې کوم خاص منطق یعنی کوم خاص اخلاق نه دي موجود، خاص هغه سیاسي منطق ده او د ریالیزم د نظریې هغه هم تهاجمي ریالیزم د نظریې په مطابق باندې چې موږ ته سیاست کې وایو هیوادونه خپلې منافع تعقیبوي، هغه که په هر ځای کې وي، که په هر دین چوکاټ کې وي، که په هرې محلې کې وي. زه خپله شخصا د بشري حقوقو نړیوال سازمان نه حتی د اسلامي بشري حقوقو نړیوال
بخش نه چې هغه خپله ځان ته اعلامیه لري، خپل پروګرامونه لري د هغه نه او ګڼ شمېر نور نهادونو نه زه ډېر سخت مایوسه شوی یم، ځکه چې مخکې محمد خلیل صاحب یادونه وکړه د فلسطین مسله، هلته چې ماشومان مړ کېږي، ښځې مړ کېږي، یعنې هغه په بدترین شکل باندې جنګ روان ده، نړۍ غږ نه کوي، ګټې هلته نه دي خوندي که نه، چې یا اسلامي هېوادونو ګټې نه دي خوندي، یا هم هغه د اسرائیلو مدافعین چې دي د هغوی ګټې هلته خوندي دي، هغو په مشترکه هغه باندې حمله کوي او روسانو چینایان چې مستقیمه میدان ته نشي رادانګلی، هغه هغو ته دومره زیات اولویت دومره اهمیت نه لري، خو که دا جنګ د منطقې په سطحه راوغځېږي او دمشق ته راورسېږي نو بیا به هغه وخت کې تاسې وګورئ چې هم ورشو سازمان به هم دلته پکې داخل وي، روسان به هم مستقل پکې داخل وي، خو بنا اساسي خبره یې مونږ تاسو د مهاجرینو ده، نو دغه څو څپېړې وهل او څو لغتې ورکول او د ښځو ماشومانو دغه بې حرمتي دا اوس نه ده، دا د مخکې نه روانه ده. اساسي خبره دا ده چې موږ په داخل د افغانستان کې باید په هر حالات کې تدابیر ولرو. د مهاجرینو دپاره هیڅ وخت نه باید نړیوال ته دا زاری وکړو چې د خدای په لیاس خیر د تاسې اما حمید صاحب هر څه یو چوکاټ لري، که موږ وګورو د نړیوالو قوانینو خلاف خو دا ده، د بشر د قوانینو خلاف یو عمل، هغه ناروا عمل چې په یو چا ظلم زیاتی کول، هغه په زوره په ډېر بد وضعیت سره له هېواده شړل، دا هم جواز نه لري. اوس دا لاره لري که چیرته پاکستان سیاسي موخې هم لري، یوه لاره یې دا ده دلته اوس حاکم نظام اسلامي امارت ده، دوی هره ستونزه چې لري کولی شي چې راشي په خپله حکومتونه په خپل منځ کې کیني سره دې مسلې ته. پاکستان دا هم ویلی شي چې مونږ مثلا وضعیت دغسې کړکېچن ده، اقتصادي وضعیت مو خراب ده، دا کوم کسان چې دلته راغلي دي اسناد هم نه لري، دغې ته یو چوکاټ جوړ شي، یو میکانیزم ورته جوړ شي، دوی سره دوی باید بیرته افغانستان ته راشي، دا هم یو د حل لاره کېدلی شي. زه سخت د دې طرفدار یم چې مهاجرین د پاکستان کې نه پاتې کېږي. مونږ په ځای د دې چې په جزئیاتو باندې بحث وکړو، نړیوالو ته دا ورښکاره کړو چې نه حمید صاحب اوس دا هم ناشونې ده، افغانستان خپله هم نوی دلته اوس نظام بدلون کړی ده، دلته هم ډېرې ستونزې دي، اوس نشي کولی چې دومره ډېرو افغانانو ته یو دم لاسرسی وشي. په اسلامي امارت باندې قیودات وضع شوي دي، ټولو پرې قیودات وضع کړي دي، نړۍ چې ده اوس مرستې نشته دي، مرستې بندې شوي دي، نو دا هم ناشونې دی. ما په نظر زه فکر کوم د ما تحلیل او شناخت دا ده چې که پاکستان نه مهاجرین دلته راشي صحیح ده، موږ به په ډېرو مشکلاتو سره دغه دلته ځای په ځای کنټرول کړو، خو په آینده کې ګټې موږ ته ډېرې دي. موږ باید نړیوالو ته دا ووایو چې هلته د خشونت نه خیر د کار مه اخلي. اوس اول دغه یوه ډېره بې منطقې خبره دوی چارواکي کوي چې هغه د موږ په 50,000 افغانیو پورې یا همکلدارو پورې دوی ته اجازه ورکوو نوره د سرمایې هلته پاتې وي. وګورئ د نړۍ یعنې په نړیوال سیاست کې د نه افغانستان نه د کردان، سندیانو، بلوچانو ډېر خلک مهاجر دي، په نړۍ کې سرګردانه دي. هیڅ وخت داسې کوم عرف و کوم رویه نه ده ایجاد شوې چې د یو چا مال د یو څوک بند کړي هلته یې واخلي که نه. دوی د خپلې سرمایې، خپلې پیسې، خپل امکانات په ښه شکل سره انتقال کړي افغانستان ته. موږ سره که نړیوال واقعیت هم په ښو میکانیزمونو باندې کار کوي، مدیریت د اسلامي امارت دولت ته ورکړي، مدیریت کول د ټولو برنامو یو خیالي پروګرامونه وي، لکه مخکې چې محمد خلیل صاحب وویل چې انجوګانې وي او غلاوې وي او چور هغه خبره وي، او په حقیقي شکل باندې لکه څنګه چې خپل امریکایان په نورو هیوادونو کې داسې پروسې هغه کړي دي، تطبیق کړي دي، ډېرې شفافو هغه باندې خپله د امارت اسلامي مدیریت په غاړه واخلي او نړیوالو نهادونو نه او د نړیوال صندوق نه او د مهاجرت سازمان نه د ټولو نه موږ دا هیله ده چې دوی د موږ سره په مالي چارو کې مرسته وکړي. دغه انرژي چې ده موږ کنټرولولی شو، په خپل وطن کې کور کولی شو، او دا موږ تاسو ته د موږ نخبګانو ته بیخي د شرم خبره ده چې هلته ورته ووایو چې لطفا د موږ مهاجر تاسې مه راشړئ، د موږ خلک د مهاجر وي، د موږ خلک د هلته د تاسو چپلاسیان وي، او د موږ خلک د هر وخت هلته ذلیله کېږي او د سیاسي لوبو ښکار دي ګرځي. دا اصلا منطقي نه ده. فقط دوی دې راشي دلته موږ باید خپل پروګرامونه ورته ولرو، تنها په دې باندې اکتفا باید ونه کړو چې د کوشتپې ځمکه ده او څنګه ده، فقط په هغه باندې د کار وکړو چې لنډمهال کې موږ دوی ته څه کولی شو. دلته پکې ځوانه نیرو شته ده، دلته پکې تخصصي کادرونه شته دي، دوی کې ښه منظمه نیرو ده چې موږ تاسې افغانستان هم په دولت هم د ملت دپاره فایده لري. ولې یو ټکی باید زیات په پام کې ونیول شي، د امنیتي ارګانونو ما هیله ده او د ټولو د امارت چارواکو نه چې د دې دغه پیژندنه او پروسس د خلک چې انتقال کېږي د افغانستان ته راځي دا د په یو ډېر شفاف شکل باندې وشي،
په منظم شکل باندې که داسې نشي نو خدای نخواسته موږ تاسو ته بیا په اوږدمهالي کې ممکن داسې ډلې پکې راداخل شي چې هغه مرکزي اسیا ته په هغه کې وي په نقص کې تمام شي، داسې ډلې وي چې د قفقاز هیوادونو یا ایران سره په اختلافاتو موږ واړوي، نو دغه شي ته باید موږ ډېر متوجه اوسو. ډېره زیاته مننه حمید صاحب. کور ودان بیرته څرګند. بهان صاحب راځئ چې په دې باندې وغږېږو چې ستاسې له نظره اوس باید څه وشي چې حد اقل یا دغه بهیر چې دا په کراره مخ ته لاړ شي، او یا هم لکه څنګه چې د بخښنې نړیوال سازمان هم له پاکستانه غوښتي دي چې پاکستان د خپله دغه پرېکړه لغوه کړي. ستاسې له نظره د حل لاره په څه کې ده؟ ګورئ، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، پاکستان په دې هڅه کې ده چې د نړیوالې ټولنې او همداشان د نورو بنسټونو نه مرسته ترلاسه کړي. دې په خاطر دا فشارونه یې ډېر کړي دي او د دې په حالت کې نو اوس دوی ته دا خبر اصلا د نړیوالو حکومتونو او همداشان د ملګرو ملتونو دا خبرې دوی ته بابېزه دي. اصلا دوی په دې کې سوچ نه کوي، دوی خپل کار کوي تر هغو پورې چې خپل اهدافو ته ورسېږي. سمه ده، لکه تاسو څنګه چې ویلې دا ډېرو ستونزو سره ناشونی ده داسې ټول افغانان د ژوند مسؤلونه کمه موده کې، اما افغان کډوال ضروري نه ستونزې ګالي، نو دلته په هر صورت کې بیا هم افغان کډوال ضرر وي. دوی که ګټه اخلي ګټه پورته کوي، که نه پورته کوي ګټه اخلي نه اخلي، بیا هم لکه له هر لارې ونیسو بیا هم افغان کډوال ورته ضرر لري. ډېره مننه کور ودان. محمد خیل صاحب بیرته به تاسو ته راشم. اوس یوازې پاکستان نه ده چې افغانان هلته په ورته وضعیت کې قرار لري. که موږ اوس وګورو ایران، همداسې که ترکیې ته وګورو، هلته هم د افغانانو وضعیت ورته دی، ورته حالت لري. ستاسې له نظره اوس باید څه وشي د دغه بهیر په وړاندې، دا چې له افغانانو سره داسې چلن کیږي، دلته څه ډول ورته دغه زمینه برابره شي چې دوی باید په راویستل شي له دغه هیوادونو، یا که راځي دلته امکانات برابر شي، او یا هم له دغه هیوادونو سره باید څه ډول مذاکرات، څه ډول خبرې وشي تر څو خپلو دغه کړنو ته د پای ټکی کړي او نور افغانان ونه ځوروي؟ ګورئ سهیل صاحب، دا د اسلامي امارت وظیفه ده چې د دغه هیوادو سره خبرې وکړي. اسلامي امارت دلته یو طرز العمل یا پالیسي جوړه کړي. خبرې خو کړې دي محمد خیل صاحب، خبرې کوي، لا هم خبرې روانې دي، خو مهمه دا چې دوی دا خبرې باید ومني. دوی ته قناعت ورکړي، ځکه دا داسې نه ده چې مثال مال ده چې افغانستان ته راځي، یا وړه دي یا غوړ ده، یا دا انسانان دي. بیا یو دفعه کې 10,000 کوره جوړول د یو ساختماني شرکت دپاره یا د شهرسازي دپاره ډېر قوي کار ده. دا یو طرز العمل باندې کار وشي چې ته په کال کې څونه مهاجر مې راپرېږدې چې زه همغه نه کورونه ورته جوړ کړم، همغه نه ځایونه ورته برابر کړم، همغه نه امکانات ورته برابر کړم، د کار امکانات ورته برابر کړم. دا داسې نه کېږي لکه پاکستان سره به خود مهاجر باسم او مال یې نه ورکوم، پیسې نه ورکوم. دا خو یو ظلم ده، دا یو ناروا ده. دا د اسلامي امارت ته پکار ده چې دوی سره خبرې وکړي چې وروره راځه چې په یو طرز العمل کار وکړو. په کال څونه مهاجر مې راپرېږدې، په میاشتې څونه راپرېږدې، بل کال کې څونه راپرېږدې. زه هغونه دوی ته سرپناه جوړه کړم، او دوی ته د انسانان دي، دوی ته د ژوند زمینه، مکاتب، کلینیک، مساجد، شفاخانه، دا خو داسې نه کېږي زه یې راباسم. زه په دې مطمئن یم چې پاکستان دا کار کوي نه. خو پاکستان که چېرته داسې غوښتلی، خو مخامخ د اسلامي امارت له چارواکو سره خبرې هم کولی شوی محمد خیل صاحب. نه، دا د اسلامي امارت وظیفه ده چې هغه ته قناعت ورکړي چې دا کسان چې ته افغانستان ته رالیږې، دوی کور په کار لري، کلینیک په کار لري، شفاخانه په کار لري، مسجد په کار لري. ما ته وخت راکړه چې زه ورته زمینه مساعده کړم. قناعت ورکړي هغوی خلکو ته. صحیح ده، هغوی به قناعت نه کوي، بار باید که نه سو بیا دلته د ملګرو ملتونو انجوګانې د هغوی سره خبرې وکړي، منځ ته راوغواړي، د دوی د اربابانو سره د خبرې وکړي، لکه انګلیس، لکه امریکا، چې دوی ته قناعت ورکړي. همداسې ایران ته قناعت ورکړي. صحیح دی، موږ ضرورت لرو چې زموږ ورونه بیرته راشي خپل وطن ته، ولې دته زمینه پکار ده، دته طرز العمل پکار ده، دته یو پالیسي پکار ده. دا خو انسانان دي، دوی ژوند کوي. د ژوند لپاره ته فکر وکړه، یو دفعه 5 میلیونه کوره څوک جوړولی شي، 3 میلیونه جوړولی شي، 2 میلیونه جوړولی شي. 2 میلیونه چې کور جوړ کړه خو مجبور یې یو میلیون کلینیک ورته جوړ کړي، 1 میلیون نور ورته مسجد جوړ کړي. بنا دته دوی ته قناعت ورکړل شي چې وروره موږ ته وخت راکړئ،
تر هغه وخته پورې چې موږ زهر تاسو قرارداد را سره وکړئ په یو کال کې څومره مهاجرت راباسئ چې زموږ نه زمینه ورته د کار برابر کړو. دا د وزارت مهاجرینو وظیفه ده چې د دوی ټولو سره خبره وکړي، هم په خصوص د پاکستان سره، د ایران سره، چې وروره زه خوشحاله یم چې ما کسان افغانستان ته راځي، لیکن په ترتیب په یو کال څومره نفر رالیږئ مخکې له هغه نه دوی ورته زمینه د کورو، د سرپناهو، د کلینیک او د شفاخانو ورته برابره کړي. او که چېرته داسې کار کوي چې دا خلک یو دم راباسي پیسې، دا خو نو یو قناعت ورکول خو د اسلامي امارت کار ده. محمد خیل صاحب اوس دا چې هغوی قناعت نه کوي په دې اړه باید بالمثل بعضې کارونه د هغوی دي چې د افغانستان په مثال د همداس د پاکستان ټول د سون مواد د افغانستان له خاورې نه تېرېږي. نو دا خبره د جنګ شوه، دا خبره چې ته نه منې، زه قناعت در کوم ته نه منې، بیا زه مجبور یم تا سره چېرته ما وسه رسېږي تا ته ضرر رسولی شم در رسوم، ځکه ته خو دا کار د ما په ضرر کوې. بله زه خپله پیسې مې کنګل دي، بانکو کې مې $200 راځي، نه لوی پروژې تمویلي بدون د IMF بانک او آسیایي بانک نه پلي کېږي نه. ته په دې وخت کې 3 میلیونه نور هم ما په هغه شی په ترتیب راولېږه صحیح ده، زه غواړم. نو بنا دې ته بالمثل د اسیا مرکزي نه د دوی سخوان توکي را روان دي، د دوی د ګاز د تیل د دی پې ودروه، مې ورته ورلېږه. ضرورت دی چې ما مهاجرین هلته په ترتیب راونه لېږي، یو دم یې رالېږي، زه دا کار د ما له لاسه کېږي، زه ورباندې بند کړم. ډېر د هغوی پاکستان کارونه دي چې د افغانستان له خاورې نه هغه کېږي، د ترانزیت په شکل د افغانستان له خاورې نه تېرېږي. لوی پروژې دي دلته، کولی شي چې ورته هغه کې بیخي له بعضې غټو پروژو نه بیخي وباسي چې تا لارې نه لېږم، زه که هند سره لېږم کابل ته، د ایران له چابهار بندر نه یې ولېږم. بنا داسې شیان د هغوی هم شته ده چې یو کارونه ورته ټکني سي، ځکه کوم کار چې دوی کوي دا نه په اسلام کې شته، نه په قانون د مهاجرت کې شته، نه په یهود کې شته، په هېڅ چا کې نشته چې دوی دا کار کوي. ډېره زیاته مننه محمد خیل. طرز العمل ته وخت ورکړي اسلامي امارت کور ودار. حمید صاحب اوس ستاسې له نظره د ګاونډیانو ورته کړنې څومره کولی شي چې اړیکې سره ترینګلې کړي، اړیکې نورې هم خرابې کړي ستاسې له نظره؟ زه فکر کوم که چېرته موږ تاسې کوشش وکړو چې د یوې خوږې ډیپلوماتیکې ژبې په اساس باندې خپلو ګاونډیو سره په داسې سختو شرایطو کې چې موږ یې لرو په فعلا دې وخت کې مخ ته ورسره لاړ شو نو ډېره به ښه وي. تر څنګ یې صحیح ده عمل بالمثل موږ کولی شو ورسره، خو ولې په هر حالت کې بیا زیان موږ ته ډېر رسیږي، آسیب پذیره ډېر موږ یو. مجموع کې لکه مخکې هم چې ما یادونه وکړله، که چېرته دغه پروسه خو دا خو دوی که دغه ادعا کوي هم دا خو بیخي بې ځایه ده، ځکه په نړۍ کې تر اوسه داسې څه نه دي شوي چې مثلا 1.5 میلیون خلک د په یو وار باندې هغه کې راولي. جهانیانو ته فقط زما په فکر د اسلامي امارت خارجه وزارت او ترڅنګ لوړپوړي چارواکي فقط دغه مسله دې ورسره یاده کړي چې موږ سره په منظم برنامو باندې داسې کار وکړئ، تنه دغه د طرح او پروپوزلونو دغه شیانو شریکول کومه خاصه ګټه نه لري. موږ سره د مالي مرسته وکړي، جهانیان مالي مرستې دې وکړي، هغه بیا خپل شرایط لري، خپل اصول و ضوابط لري چې په هماغه چوکاټ کې موږ وکولی شو خپلو وطنوالو ته بیرته د کار، د مسکن او د ښه ژوند زمینه ورته فراهمه کړو. بله مسله دا چې هلته شاته مثلا په صحي بخش کې او آموزشي بخش کې رسیدګي خو د اوله نه ده شوې، خو که اوس ډېر سره په عذابېږي نو نړیوال ته دا پکار ده چې په دې عرصه کې ورته ووایي یو څه مسایلو باندې مخ ته ورسره لاړ شي، او هلته چې دغه انسانانو ته بې حرمتي کېږي یا هم په دوی په دغه محلي ادارو کې ورسره بد چلند کیږي. او یوه اساسي خبره دا ده که چېرته د مهاجرت یا د کډوالو خبره وي نو جهانیان د بیا د خپله داسې یو ټیم ورته وټاکي د اسلامي امارت د غړو په ګډون چې هلته هغه وجود ولري، چې هلته هم داسې ګلچین او دانه دانه او ته مزه او ته دلته نشنلټي لرې ته یې نه لرې، دغسې باید نه اوسي، ځکه چې موږ هلته بیا د ټولې طبقاتو د اقشارو کډوال چې هلته دي هغه باید ټول راووځي، که هلته سرمایهدار وي، که هلته نخبه وي، که هلته کارګر وي، دا باید ټول وي. داسې نشي چې بیا هم په موږ باندې داسې یوه سیاسي لوبه وشي یا هم داسې د سیاست ښکار شو چې هلته یو لوی کتلې ته ښه امکانات، ښه زمینه
فراهمه شي بدون د اسنادو بدون د دغو مسایلو نه او نوره چې دي هغه در په در افغانان چې دي چون موږ هم دلته د کاري زمینه او شنه ورته لرو دلته د هم بې سرنوشته وي او هغه کومه سرمایه چې ځان ته ګټلې وي نسبي شکل باندې هغه دې هم په دې لاره کې په دې کرایه او مصرفو کې ترې لاړه شي نو دا ډېره دردوره ده نړیوال دې فقط په همدې شیانو باندې ډېره زیاته مننه حمید صاحب کور ودان بیا هم تاسو ته راځم بهان صاحب خپرونه ورو ورو راټولو د وروستۍ پوښتنې په شکل غواړم وپوښتم چې اوس نړۍ د یو دهلیز شکل غوره کړی یو بل ته اړتیا لري یو بل سره اړیکې شته دي او دا اړیکې باید دوام پیدا کړي اوس راځو دې نکتې ته چې څه باید وشي تر څو د دې پر ځای چې اړیکې خرابې شي بیرته اړیکې ورغول شي بهان صاحب زما غږ لرئ فکر کوم چې څه ستونزه ده محمد خیل صاحب همدغه پوښتنه غواړم له تاسې نه وکړم لکه تاسې مخکې ویلې چې که بالمثل عمل ترسره کیږي نو دا اړیکې خرابېږي حال دا چې اوس نړۍ د یو دهلیز د یو کلي شکل ځان ته لري یو بل سره باید اړیکې وپالي اړیکې باید ورغول شي نه دا چې خراب شي په دې برخه کې اوس باید څه وشي تر څو د دې پر ځای چې اړیکې نورې هم ترینګلې شي خراب شي ښې شي ساحل صاحب اړیکې موږ د پاکستان سره بالکل نه ښه کېږي دلیل دا ده چې د هغوی عمق د ستراتیژي دا ده چې په افغانستان کې باید دولت نه وي که دولت یې وي هغه د پاکستان لاسپوڅی وي او که یې هغه ډېر ضعیف دولت وي ځکه چې نه اوبه مهار کړی سي نه مصرفي بازار مهار کړی سي ځکه چې افغانستان په پاکستان په باندې ژوندی ده په دې شیانو باندې نو دا هېڅ کله نه جوړېږي خو ما غږ په افغاني هغه تجاران ده چې په پاکستان کې سرمایه غرقه کړې ده چې تا ورور هلته وهي راباسي ته څه رقم افغان چې هلته د خپله سرمایه پرېښې ده راوباسه ټوله سرمایه د افغانستان ته راوړه تا له سرمایې نه دغه نور مهاجر دي چلیږي په افغانستان کې زمینه د کار شته قانون دي یو څوک له امریکا راځي دلته سرمایه گذاري کوي یو له چین راځي خو ته له پاکستان خپله سرمایه راوباسه افغانۍ راسه دلته سرمایه گذاري وکړه ښه زمینه د کار دلته ته ناست یې هلته خپل څوکۍ باندې بل ورور دې وهي راباسي زه داسې وایم که چېرته افغانۍ راویستل کېږي له پاکستانه جبرن هیڅ افغان هلته حق لري امارت اسلامي د مداخله وکړي په نوم افغان چې نشنالټي د افغانستان د کارت لري هر شی ټول ورسره یک نواخت راولېږي افغانستان داسې خو نه کېږي چې سرمایهدار یې ته ساتې مالیه یې ته ترې نه اخلې تجارت یې تا پکې روان ده هغه بېچاره څو خلک چې دي هغه راوړي چې په افغانستان باندې فشار واچوي دلته امارت اسلامي ته په کار ده چې مداخله وکړي که چېرته رالېږي ټول افغانان به رالېږي چې په نوم افغانۍ د رالېږي به خو زه بیا مؤخره خبره دا ورته کومه سهیل صاحب نه پاکستان دونه نه داسې د افغانان راوباسي نه دا کار کوي فقط یو څو روپۍ دپاره زمینه مسایده کړې او یو دا چې میډیا او خلک ډېره زیاته مننه کور ودان حمید صاحب په لنډو ټکو کې ستاسو ځواب هم غواړم اوس بالاخره د دغه ټولو بدبختیو نه د وتلو حل لاره څه ده حل لاره موږ تاسې په داسې سره راټوله کړو چې اسلامي امارت یوه ډېرې پیچلې منظمې او خوږې ژبې ته ضرورت لري چې په ډیپلوماتیکو اصولو مطابق باندې مخ ته لاړ شي فقط څو ټکي دي نړیوال ته دې ووایي چې موږ چې هغه راوباسي د مهاجرین که پاکستان وي که ایران وي د یوې مشخصې برنامې په اساس باندې موږ مهاجرین غواړو دلته چې راشي او دلته خپل وطن یې دی خپل ځای دی خپل ټاټوبی دی هغه دې ورسره مطرح کړي دویم په مالي بخش کې دی نړیوال کومک وکړي د افغانستان دولت سره تر څو دوی ته هم کاري هم د مسکن او د هر څه زمینه ورته برابره شي کورونه ورته جوړ شي او دریم دا چې دغه د دوی پیسې یا سرمایې چې هلته بندیږي نړیوال د دې توجه وکړي ځکه چې هغه دوی خپله مسلم حق دی د دې نه خو څوک نشي تېرېدلی او حق د هغه باید ورکړل شي نوره بیا هم موږ هیلهمند یو چې یو څه په برنامو کې تغییرات راشي خو په هر صورت کې کیدای شي چې دغه لوی بار نه د افغانستان ملت او دولت په ډېرې سختۍ سره ووځي او دا ډېره مشکله خبره ده ځکه په لنډ وخت کې دومره لویه انساني قوه داخلېدل هېواد ته هغه هم په داسې حال کې چې موږ په سلاو مشکلات لرو نو دا ډېره زیانباره ده ډېره زیاته مننه تاسو نه مننه چې خپرونې ته راغلئ درنو کتونکو له تاسې هم مننه تر بیا ښه وخت